خلک وایي چې راغلی بیا اختر دی. دا چې چا باندې اختر دی خدای خبر دی. بیا چیغه د اختر شوه، بیا غمونه مې تازه شو، یادونه د چا راغلو پرهرونه مې تازه شو. زما په مخ د بېوسۍ اوښکې لا وچې نه دي. اختره هغه چا له ورشه څوک چې غم نه لري. چا غوږ کې راته ووې چې اختر دې مبارک شه، چا غوږ کې راته ووې چې اختر دې مبارک شه. زه مسافر شوم په سلګو، ټول ارمانونه مې تازه شو. سلامونه قدرمنو دوستانو، جوړ په خیر، ستړي مه شئ، اختر مبارک شه او روژې و منځونه عبادتونه قبول شه. روژه کې خو موږ په افغانستان کې مخترونو کې په کور کې به نه وو، اما راډیو تلویزیون کې به وو، لکه د اطفایې مامورین هر وخت تیار آماده. دلته هم دغسې ده. نو نن دلته د اختر لومړۍ ورځ ده، جامع جمعیت ته تللی وم، لمونځ مو وکړ، خپل ګران افغانان مو ولیدل، د نړۍ بېلابېلو هېوادو څخه مسلمانان مو هلته ولیدل، یو بل سره مو روغبړ وکړ، اختر مبارکي مو وکړه. تاسو ته هم د اختر مبارکي وایم. راغلی یم د راډیو تلویزیون سټوډیو ته چې دا پروګرامونه او دا مرکې چې مو هلته کړي دي او د نن ورځې پروګرام آماده کړو. نو ښه ده چې له دې موقع نه په استفادې ستاسو سلامتي وغواړو، ستاسو کورنیو ته هوسا، بسیا او نیکمرغه ژوند وغواړو. له بده مرغه هماغسې چې تاسو واورېدل زموږ د پروګرام په پیل کې چې موږ دا 2 ورځې ویلې، دا سږ بیا هم اختر زموږ د غم اختر ده. له بده مرغه د دې ناښاده ګاونډیانو له لاسه موږ د 70 کاله سم اختر نه ده تیر کړی. د هر حکومت او هر رژیم که دغه لنډه موده یې واخلئ، د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه له وخته، دغسې د سردار محمد داود خان له وخته، بیا د خلق دیموکراتیک ګوند د حاکمیت نه، او ورپسې دا نور حکومتونه چې تر ننه راغلي، دا هر یو ته د پاکستان او د ایران او د نورو هېوادو لکه پخواني شوروي اتحاد او د نورو ناښادو ګاونډیانو هر یو پلمه و بانه جوړه کړې او موږ یې ځورولي یو. اخترونه یې راباندې غم کړي دي، نوروز او پسرلی یې راباندې ژمی کړی ده او ژمی یې راباندې سور اور کړی ده. په هر حالت کې وژلي یو، تړلي یو، اواره کړي یو، مهاجر کړي یو، کډوال کړي یو. هیڅ نه پوهېږو زموږ ګناه څه ده. موږ هیڅ نه پوهېږو چې اوس موږ د شاهي دورې خلک یو، پاچا پرستان یو، جمهوریت پرستان یو، موږ کمونستان یو، سوسیالیستان یو، دیموکراتان یو، د دیموکراسۍ، موږ مسلمانان یو، طالبان یو، مجاهدین. هیڅ موږ نه پوهېږو. دا د افغانستان خلکو نه لاره ورکه ده، ځکه چې دا داسې یو جغرافیایي موقعیت لرو چې موږ ټول افغانان، زه فکر کوم 15,000 کاله به کېږي چې موږ په جګړو کې، په نیابتي جګړو کې، د بل چا په جګړو کې، پاس نه روسان غواړي لاندې راشي او دا غربیان غواړي پاس لاړ شي. د کرملین د ماڼۍ کلي په کار ده. بس په منځ کې موږ پراته یو او په هره دوره کې موږ میلمانه لرو، د دنیا نه بېلابېل میلمانه لرو، راځي موږ وژني او موږ افغانانو کې بې اتفاقي اچولې ده. موږ افغانان ځوروي، موږ افغانان په قومونو، په قبایلو، په ژبو، په ولسوالیو، په ولایاتو وویشي، په دې خاطر چې دوی وکولی شي دلته ښه تیرو بیر شي او دلته خپلې ګټې، هغه ناوړه ګټې ولري. نور خو بل هیڅ نه و. تاسو اوس وګورئ په الوتکو مو وژني، الوتکې راځي بې موجبه. وروره که ته دلته د ستا دښمنان دلته افغانستان کې پټ شوي، ښایي دا دومره عملیات چې دې وکړل، ما ته خو یو وښیه چې تا دا دښمن دې دلته وژلی، کومه ده، چیرې دي؟ تا خو زموږ غریب و بیچاره و مریضان په روغتون کې پراته خلک دي په سره اور دې هغه د وسوځول، کباب دې کړل. نو تا به خدای وبخي، ته څه رقم اسلام یې؟ ته څه رقم اسلام آباد یې؟ نه تا خدای بخي، نه دې افغانان بخي. او افغانان، تاسو هسې یو خوب و خیال لیدلی ده، افغانان تل یو موټی دي. افغانانو باندې خپل وطن ګران ده، خپل هویت پې ګران ده، خپل اسلام او خپل عقیده پې ګرانه ده او د خپل ملي یووالی به ساتي. له همدې امله ټولو د شهیدانو کورنیو ته په دننه په ګران افغانستان کې د تسلیت مراتب وړاندې کوو. خدای تعالی دې ټول شهیدان وبخي او هغه څوک چې ټپیان دي هغوی ته دې خدای عاجله او کامله شفا ورکړي.
د افغانستان بیلابېلې برخې بمبارد کړي دي، هم له ځمکې هم له هوا نه موږ وژني. خدای دې موږ ته داسې یو امکان دی خدای تعالی موږ ته برابر کړي چې د داسې ناخواده ګاونډیانو له شر نه خلاص شو، او موږ کې دې خدای اتفاق راولي، موږ کې دې خدای داسې حاکمیت پیاوړی کی او را دې ولې داسې حاکمیت چې هغه د ټولو خلکو په غوښتنه د خلکو په مراجعه قانون ولري، اساسي قانون ولري، د خلکو ګډون ولري، د خلکو اشتراک او ګډون په ټولو چارو کې تامین کی. امنیت د فضل د خدای د په افغانستان کې امنیت په دې لحاظ کې څوک یو بهرنۍ تجاوز نه وي، د نن په افغانستان کې څوک یو له بل نه متضرر کیږي. الله مو مل شه. په لنډه توګه مو غوښتل چې د افغان غږ د راډیو تلویزیون نه تاسو ته د اختر مبارکي درکو. د دې ترڅنګ یو بل نیکمرغي دا ده چې مونږ دا ځل اختر او نوروز نوی کال یو ځای لمانځو. په ډنمارک کې چې کومې غونډې دي دلته د افغانانو لخوا نه مونږ ته دا اطلاعات را رسیږي چې ان شاء الله هغې ځایونه به هم راپورټونه ولرو. نن مو له جمعیت نه یو راپورټ جوړ کړ او تاسو به لیدلی دغه راز موږ د نوروز د محافل نه هم ان شاء الله چې تاسو ته لنډ راپورټونه ولرو. خوشاله، نیکمرغه، هوسا او بسیا اوسئ. اصلا قدرمنو افغانانو ټول ژوند مو اختر اوسه.